تازه خبر د پنجشیر زمرد د 140,000 او د $600 په ارزښت پلورل شوي دي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د کانونو او پټرولیم وزارت د پنجشیر د 3,970 قرات زمرد او 140,000 او $600 په ارزښت د پلورلو اعلان کړی دی. د ادارې نن سه شنبه د زمري 14مه اعلان وکړ چې دغه زمرد په تیرو 2 اونیو کې د پنجشیر له 4 کانونو څخه راایستل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه اندازه د پنجشیر زمرد د هیواد د کورنیو سوداګرو په منځ کې د داوطلبۍ له لارې پلورل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشیر د زمردو د راایستلو له پیل راهیسې په دغه ولایت کې 21 زمرد لیلام ته وړاندې شوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په پنجشیر کې د زمردو 750 کانونه ثبت شوي او 15 فعال دي. تر دې وړاندې د سرپرست حکومت د کانونو او پټرولیم ریاست اعلان کړی و چې په تیر یو کال کې د 3 میلیونه او $609,000 په ارزښت د پنجشیر زمرد له 50,000 قراتو ډیر پلورل شوي دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو خبر. تر بیا هم په الله سپارم.